د ځمکې هغه 15 ډیر خطرناک ځایونه چې انسان هیڅ کله باید هلته د تګ جرأت ونه کړي. لومړی د مارانو جزیره برازیل. دا یوه داسې جزیره ده چې د نړۍ تر ټولو خطرناک ځای ګڼل کیږي. دې جزیرې یا ټاپو ته د مارانو جزیره وایي. دلته انسان ته د تګ اجازه نشته ځکه ډیر زهري او وژونکي طلایي ماران پکې ژوند کوي. دویم سینابن اورغورځونکی غر اندونیزیا. د نړۍ تر ټولو خطرناک ځایونو کې حسابیږي. په 2010 کې له 400 کلونو وروسته ناڅاپه راویښ شو او ګرم ګاز، لاوا او ډبرې پورته کړې. زرګونه خلک زیانمن شول او لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. دا یوازینی اورغورځونکی غر دی چې د زیات خطر په حالت کې دی. په 2019 کې بیا هم لویه اورغورځونه وکړه او لوګی یې تر 7 کیلومتره پورته وخوت. دریم د برمودا مثلث. دا د نړۍ تر ټولو مشهور او اسرارآمیز ځای دی چې پکې بیړۍ او الوتکې ناڅاپه ورکېږي. ځینې وایي لویې خطرناکې څپې چې تر 100 فوټه لوړې وي هر څه له منځه وړي. څلورم د ناترون جهیل تنزانیا. دا جهیل ډیر تیزابي دی. مرغان چې ورباندې الوت کوي کله ناکله پکې لویږي او مړه کېږي. ځینې وخت د هغوی بدنونه د سختو شرایطو له امله لکه ډبرې شي. د اوبو تودوخه هم ډیره لوړه وي. پنځم ډیت والی امریکا. دا ځای د مرګ درې په نوم مشهور دی. په تاریخ کې تر ټولو لوړه تودوخه پکې ثبت شوې 50 درجه سانتیګراده. دا د شمالي امریکا تر ټولو ټیټه سیمه ده. انسان په 2 ساعتونو کې پکې مړ کېدای شي. شپږم د ډناکیل دښته اریتریا. دې ځای ته د ځمکې دوزخ وایي. دا د نړۍ تر ټولو سخت ژوند لرونکی ځای دی. تودوخه یې ډیره لوړه ده او ځمکه یې له لاوا ډکه ده. دلته کوچني اورغورځونکي هم شته. اووم د مرګ دره روسیه. په ختیځه روسیه کې یو ځای دی چې د حیواناتو هدیره بلل کیږي. حیوانات پکې مړه پراته وي. علت یې زهرجن ګازونه دي لکه کاربن دای اکساید. دا ګازونه ژوندي مخلوقات په 2 دقیقو کې وژني. اتم مادیدی ملي پارک. که څه هم ښکلی ښکاري خو ډیر خطرناک دی. دلته ډیر زهري حیوانات او نباتات شته. یو کوچنی زخم هم خطرناک انتان جوړولی شي. نهم نایکا کریستال غار مکسیکو. دلته تر ټولو لوی کریستالونه دي خو تودوخه دومره زیاته ده چې انسان هلته ډیر لږ وخت پاتې کېدای شي. لسم کاوا ایجن اورغورځونکی. دلته نیلي اور لیدل کیږي. جهیل یې ډیر تیزابي دی تر دې حده چې د بیټرۍ اسید څخه هم قوي دی. کارګران دلته د ژوند په خطر کې سلفر راوباسي. 11 ماونت واشنگټن امریکا. دا غر ډیر لوړ نه دی خو سخت یخ او واوره پکې انسان وژلی شي. له 18 راهیسې تر 150 ډیر کسان پکې مړه شوي. 12 لاګنایوس کامرون. په 1980 کې ناڅاپه له جهیل څخه زهرجن ګازونه پورته شول او 1700 خلک یې ووژل. دا ګاز کاربن دای اکساید و چې تر ډیرو کلونو لاندې بند پاتې و. 14 فریزر جزیره استرالیا. دا ښکلی ساحل دی خو ډیر خطرناک وژونکي او جیلی فیش، خطرناکه سپي او خطرناکه اوبه شتون لري. انسان پکې په اسانۍ د مرګ د خطر سره مخ کیږي. او 15 د هاتانو سلطنت تایلند. دا یو خطرناک سیاحتي ځای و چې پکې خلکو فلزي قفسونو کې کروکوډیلانو ته خواړه ورکول. ډیر خطرناک و او په 2014 کې بند شو.